هندوستان وایي پاکستان ته د تلونکو اوبو مخه نیسي. د هند د طبي سرچینو او اوبو مسؤلینو ویلي دوی پر یو پلان کار کوي چې له مخې به یې پاکستان ته د څو سیندونو تلونکي اضافه اوبه مهار کړي. د دوی په خبره د معلوماتو له مخې زرګونه متره مکعب اوبه پاکستان ته روانې دي چې باید مهار کړلی شي او په هند کې دننه ترې ګټه پورته کړل شي. هند حکومت ویلي له دې اوبو به په کور دننه په صنعت، بزګرۍ او د برېښنا په تولید کې کار اخیستل کیږي. د پاکستان 80 سلنه زراعتي ځمکې اوس په هغه اوبو خړوبېږي چې له هنده ور روانې دي. هند د نړیوال بانک په منځګړیتوب د سند سیند ډیره برخه اوبه پاکستان ته ورکړي دي چې د دغه پلان له مخې به په دې اوبو کې هم کموالی راوستل شي.